ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له کورنیو چارو وزارت کوو. کورنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو 3 میاشتو پورې د سیمه ییزو پولیسو جوړښت له منځه وړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له 24,000 محلي پولیسو ځینې به په ملي اردو کې جذب شي، پاتې نور به هم له ملي پولیسو سره یو ځای کړي او ځینې به په کور کېنول شي. ولسمشر غني وایي چې د روغتیايي سکتور د کورونا د شهیدانو په ویاړ به په کابل کې یادګاري سلۍ جوړ شي. ارګ وایي ولسمشر دغه راز د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته هم لارښوونه وکړه چې په کلیزه کې د یوه ورځ د ډاکټر د ورځې په نوم ونومول شي. کابل د حزب اسلامي سلګونو پلویانو د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د تلین مراسمو مخنیوي په موخه 13 ورځ د لوی جرګې تالار مخې ته اعتراض وکړ. عبدالحکیم منیب د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر او د حج او اوقافو پخواني وزیر عبدالحکیم منیب ویلي چې حکومت د خپل واک د تداوم لپاره د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. قطر لا هم د بین الافغاني خبرو لپاره پر کاري اصولو او کړنلاره توافق نه دی شوی. زلمی خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد قطر ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې له طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره کتلي. د طالبانو ویان ویلي چې دواړو لوري د دوحې د سولې هوکړې پر عملي کولو په هڅه ټینګار کړی. حنیف اتمر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د شانګهای سازمان غړو هیوادونو له سفیرانو سره پر سولې خبرې کړي. امریکا له افغانستان سره د تنفسي آلو یا وینټیلیټورونو مرسته وکړه. کابل کې د امریکا سفارت وایي چې یادې آلې د ولسمشر ټرمپ په غوښتنه افغانانو سره د مرستې په موخه افغانستان ته رالیږل شوې. او وروستی خبر دا دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمنې په کورونا وایرس اخته شوي. دا خبر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.